جلال آباد ښار کې د سړک او عمومي لارو پر سر خواړه پخېږي او خلک یې هم ښه په مزه خوري. روغتیا پالان دغه سرلوڅي خواړه د صحت لپاره زیانمن بولي او وايي خوړونکو ته بېلابېل ډوله ناروغي پیدا کوي. دغه خوراکي توکو سره غاړه خرڅېږي، البته په صورت عموم ټول غیر صحي دي. ساري امراض لکه تور زیړی دی، زیر زیړی دی، ایچ آی وي دی، ایچ پایلوري دی، البته د خولې په لعاب باندې دغه قاشق طریق نه یا د پلاستیکي قابونو چې استفاده کوي چون دغه دوباره دوی انزل د انزلو کې مشکلات لري، فلهذا دغه 115 امراض چې نوم واخیست د امراض پیدا کیږي. که څه هم یو شمېر ننګرهار میشتي وایي چې دوی د غربت له امله په کمو پیسو دغه خواړه خوري، خو یو شمېر نوري بیا وایي د دې خوړو پخوونکي پاکوالی په پام کې نه نیسي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د لارو پر سر د سرلوڅو خوړو مخه دې ونیسي. دا حساب ته چې ګوري ګردونه د حساب کتاب د عوام ته زیان رسیږي، ګردونه دې په دې کې خېټه خرابېږي، هر رقم حالات په دې کې راځي. نو اول خو ته به کار نه چې لرې په سر باندې ناست عوام ته تکلیف رسیږي. څوک په لاره باندې ځي نو بس لاره کټونه چوري دي، دغو ته وایي چې راځئ کښېنئ او دغه، خو عوام ته دا پته نه لګېږي. ځینې خلک نابلده راشي، دې ښار خلک خو چې بلد دي دوی ول خوري نه، نابلده خلک راشي دوی ورسره کښېني، بلد نه دي دې ښار کې. ماشومان خوري، که یو سړی پوه شي او هغه ښه به پوه شي، او که یو سړی پوه نه شي او اطرافو نه راځي دغه نه راځي زنانه ورسره دغه خوري، هغه ډېر زیات ورته نقص کوي. ومو غوښتل چې په دې اړه د لارو پر سر له دغو پلورونکو نظر هم راواخلو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. د جلال آباد ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریمل بیا د دې ستونزې د حل په موخه داسې وایي. د جلال آباد ښاروالۍ دغه پریکړه قاطع ده، دوی ته دغه وخت ورکول شوی دی، که چیرې دوی ځان اصلاح نه کړو دوی سره به قانوني چلن کیږي، بیا به شکایت حق نه لري. دا چې د جلال آباد ښاروالۍ به دغه ژمنه عملي کړي او کنه هغه پوښتنه ده چې راتلونکي به یې ځواب کړي. جاوید رازمند، انعکاس رادیو تلویزیون، جلال آباد.